د میدان وردګو ولایت هغه اوسیدونکي چې د جګړو او اقتصادي ستونزو له امله له تعلیم بې برخې وو دې هیلو ته د رسیدو لپاره د اسلامي امارت له لوري په دغه ولایت کې د سواد زده کړو ټولګیو جوړولو ته زیاته خوښي څرګندوي. وایي چې په دې سره به د ټولنې له منځه د ناپوهۍ لمنه ټوله شي. په انقلاب داسې حال موږ باندې تېر شوی چې کورونه او هغه غونډ بمبار شو، تباه یې کړلو ټول. هغه سابقه شوله د شورویانو په وخت کې خلقیانو حساب کتاب څوک مکتبو ته نسو تللی. بالغه بیا دا انقلاب بیا راغی، بیا امریکایان راغلل کته پورته ځایتي خلک ټیکه ټیکه کړل، دربدر یې کړل. اوس موږ خوشحاله دغه مکتبونه چې پیدا شول موږ زیات خوشحاله یو. نو دا نن فضل د خدای دی چې دا شرایط موږ ته مساعد شوي دي د اسلامي حکومت له طرفه، او دا چې مثال موږ راغلو دې ته دغه بې سواده خلک چې مثال خپل نوم نشي لیکلی، خپل نوم مثال سم نشي ادا کولی، نو دا چې د بې سوادۍ کورسونه ورسره جوړ شي او دوی د سواد څښتن شي، دا ډېره موږ ته د افتخار ځای ده او موږ په دې باندې فخر وکړو. چې دا صنفونه زیات شي او دغلته ټول ګټه ترې واخلي او ټول باسواده شي او مسلمان ته او خپل کورنۍ ته دغه یوه ښه لار ور وښیي او موږ خوشحاله یو. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د ټولنې د لوستي کولو لپاره یې د یاد ولایت په چک، جلریز، نرخ، سید آباد او په لومړۍ حصه بهسود ولسوالیو کې 80 بابا ټولګي جوړ کړي. ټول ولایت په سطح 80 صنفه دي او لمه په موسسې سره دي چې په سید آباد، چک او نرخ، جلریز او حصه اول ولسوالیو کې دي. د یاد ریاست مسؤلین ډاډ ورکوي چې د سواد زده کړې دا ډول ټولګي به دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې جوړ کړي.